خلک نن د کوم زیری په تمه وو چې زیاتې را سره ویډیو کې وګوري او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. خلک په تمه وو چې نن به نجونو زده کړو ته د اجازې ورکولو زیری واوري، خو داسې ونه شول. یو شمېر خلک وایي د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو لخوا د زمري 24 لمانځنه غونډې هغه اوازه نوره هم ګرمه کړله چې اسلامي امارات به نن د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، خو د هغوی دا هیله پوره نه شوه. دغه اوازه له څو ورځو راهیسې خپره شوې وه، تر دې چې دینو شنونکو هم په بحثونه کې همدا خبره کوله. د سیاسي چارو شنونکي توریالي همت وړ مورد له پژواک سره په مرکه کې وویل چې اوسني حکومت په امنیتي او نورو برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. هغه د اسلامي امارات د کړنو په اړه زیاته کړه. دغه یو څه کارونه دي چې په ځینو ځایونو کې یې کار اهلي ته نه دی سپارلی، دا به هم کوي انشاءالله. او دغه اساسي قانون دی دا هم جوړوي انشاءالله. دا د نجونو مکتبونه چې تر امر ثاني پورې ویلي وو ډېر وځنډېدل، دا به هم کوي انشاءالله. له امیرالمؤمنین نه تر ما پورې چې زه یو وړوکی طالب یم، څوک یې مخالفت او مخالف نه دی، او د اسلامي قوانینو او افغاني کلتور تر شطر لاندې به مکتبونه هم ډېر ژر خلاص شي انشاءالله. همت ویلي وو تمه لري چې د جشن د زمري 24 د اسلامي امارات بیا واکمنېدل ورځ د نجونو ښوونځیو د پرانیستي اعلان وشي، او له دې سره به د دغه جشن خوښي نوره هم زیاته شي. د کابل ښار اوسېدونکي عبدالصبور وایي له څو ورځو اوازه وه چې اسلامي امارات به د زمري 24 لمانځغونډه غونډه کې د نجونو د تړلو ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پیل اعلان وکړي. هغه وایي پرون د پوهنې وزارت اعلامیه خپره کړې چې دا ورځ نمانځي. بیا وروسته د تحصیلاتو وزارت هم ویله چې دوی هم دا ورځ نمانځي. له دې سره د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستو ته د خلکو تمه ډېره شوه. خلک په تمه وو چې نن به د نجونو زده کړو ته د اجازې ورکولو زیری واوري، خو داسې ونه شول او دا هیله یې پوره نه شوه. هغه وایي نه پوهېږي چې اسلامي امارات ولې د نجونو زده کړو ته اجازه نه ورکوي، په داسې حال کې چې ټول دیني عالمان وایي نجونې او ښځې په لوړه کچه د زده کړو حق لري. دې زیاتوي کله چې ښځې د زده کړې حق لري، بیا نو دا د حکومت دنده او مکلفیت دی چې هغوی ته د شریعت په چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره کړي. په دې کار سره به له یوې خوا خپل مکلفیت ادا کړي او له بلې خوا به د امارات مخالفین هغه تبلیغاتي حربه له لاسه ورکړي چې اوس یې د اسلامي امارات پر ضد کاروي.